ذکر کېږي خو د ګناه یو څو ضررونه ځان سره یاد ساته. یو سړی د ګناه نه ځان نه صبري، د ټولو نه اولنی نقصان دا چې مصیبت به دې سړي له متوجه کېږي هر وخت. بل د دې انسان د زړه به زنګ پیدا کړي. دریم د دې انسان به دغه شان د زړه تکتوري. څلورم دا سړی به د رب العالمین نه لرې شي. او پنځم د دې انسان په دې زړه باندې به رب العالمین مهر ولګوي، ختم. قرآن وایي چې اثر به در باندې نه کوي. شپږم دغه انسان چې دا ګناهونه ځان نه ساتي، دا به د الله په نسبت باندې په دې ټولو انسانانو کې به ذلیلي. او اووم عجیبه نقصان دا ده، نیک نوم به د الله ورکړي. په جامعه کې د نیک نوم ګټلی دی، خو چې ګناهونه له وړاندې شوي ستا هغه نیک نوم به هېڅ رب العالمین ورکړي. اتم د دې سره نقصان د برکتونو راځي. نهم نقصان د ګناهونو دا دی چې انسان له قحط متوجه کېږي. او لسم د انسان له علم لرې کېږي. علم سلف کې یو سړی پردی زنانه له کاته وی استاد ورته وی ستاله مقدم بچو سبب پوي شي. وی زه ډېر خجل شو، بیرته مې خپل کتاب له توجه وکړه. په کدا چې کله فارغ شوم وی ډېر مدورس هغه تصور زما په دماغ باندې راغی چې سبې راځي کېدم وې زما دماغونه ټول علم الله عز وجل اخسته. زمونږ الله خو ډېر قوي ذات دی، هغه خو زمونږ پروا نه لري. من به د شنو کوم من غوونو بس دا کار کیږي، کوم غنو دا کار نه کیږي. نه، من نو د دین کار روانو، من یو د دین کار روان دی، من بنو د دین کار رواني. ځکه دې چې موار رب العالمین دی. یو لسم د سړي د رګ لکېږي. دولسم په دې سړي باندې الله د خوان د لعنت مسله متوجه کېږي. دیارلسم نقصان د دې سړي د رب العالمین نه لري کېږي. او څوارلسم نقصان حدیث کې راځي مسند احمد کې محمد رسول الله فرمایي د رزق کړي په دې سړي باندې راتنګي، معنا رزق یې ختمېږي، رزق به لري شي. تاسو ولې دکانداران د پردو زنانو سره غلط تعلقات هم ساتي او دا قشان خبرې هم کوي. بیا به کې دا سوابقه په نومونه خودلې دا ولې وی پیر شه به مولا شه مال ویری چې بده کې د رزق زیاتېږي، دا غلطه ده. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله د ګناه وکړه د ګناه نقصان دا به هغه ګاګ به الله ختم کړي، رزق به دې شي. بنزم محمد رسول الله فرمایي چې عمل به الله برباد کړي. شپږم د ګناه د وجې نه چې ځان ته نور سکه کفر له ور داخل شي. ولسم نقصان دا قرآن نه به ته پیدا نشي اخستلی. امام زرکشی لیکلی په البرهان کې چې د قرآن نه د پیدو د اخستلو دپاره تقریبا 19 اسباب دي. یو سبب پکې دا سړی به د ګناه نه ځان ساتي. اتلسم نقصان پکې دا چې د انسان جنت نه داخلي ګناهګار. حدیث کې راځي د ظریف اندازه تکبر چې پتا کې موجود الله به دې منع کړي. نو نسم نقصان پکې دا دی چې و ګناه دې وکړه بل دې راکاږي. او شلم نقصان پکې دا دی چې ګناه دې وکړه او در باندې الله نعمتونه را پراخه کړه. محمد رسول الله فرمایي دا استدراج دی، ګیری کې بنا خو کې ګیر شونه یو دم به ګیری کی دسه به دې ګیر کی. استاد رب نیول چې در شدید هغه ډیر سخت دی. جسمنګ الله ورته سخت ویل دی به دا سخت دی چې کم خلک نیول دي هغه خلکو ته پوښتنه وکړه بوختنه. یوشتم د دنیا عذاب درته متوجي شي. دویشتم قرآن په دې باندې تصریح کړی چې سړی د ګناه نه ځان نه ساتي. د انسان له قرآن د خر لقب ورکړی دی، د سپي لقب ورکړی دی، د محمد رسول الله په احادیث کې ورته د خنزیر لقب ورکړی شوی دی. خر به ته به خلک وایي سپي. درشتم چې په دې انسان باندې به دا ژوند راتنګي. مخکې درس موږ تاسو ویلو چې هر سړی د دین شکایت کوي چې زما دا ژوند قید دی دا وجه سره ځکه موږ په دې ګناهونو کې بالکل ورډوبي. ګناه جمع ګناه جمع ګناه جمع ګناه. څلورشتم د انسان به الله د کېسته ژوند نه محروم کی. هر څه اسباب برابر دي ته پریشان دي. رسول الله فرمایي وی غنا زړه ده په دې باندې سړی مالدار کېږي نه چې ډېرې بنګلې ولري او ډېر تجارتونه ولري او ډېرې پلازې ولري او ډېر شرکتونه ولري، بلکې زړه چې غني بس دغه غني دی. پنځویشتم داسې انسان به الله شرمنده کړي. شپږیشتم نقصان د ګناه دا دی چې داسې انسان له به د زړه توروالی ولګېږي. اوویشتم نقصان دا دی چې داسې انسان به د الله د طاعت نه محروم شي. اتهیشتم نقصان دا دی چې داسې انسان به د نور عبادتونو دا قوي ارادونه الله راوغورځوي، بیا به د اراده کمزوري شي، قوي کېږي به نه. نهیشتم دا زړه به د ګناهونو سره عادت شي. دېرشم نقصان دا دی چې دا د کفارو میراث ته تا ځان له واخیستو، بلکې د محمد رسول الله میراث ځان له پکار دی چې ویل قرآن او سنت. یو درشم داسې سړی به د الله په نسبت باندې سپکېږي. او دوه درشم داسې انسان به هلاکېږي. درې درشم داسې انسان له به د عمر دا برکت را کمیږي. او څلور درشم نقصان دا دی چې داسې انسان د وجې نه د په بچو باندې په مال باندې به مصیبت راشي. ابو هريره به ویلي رضی الله تعالی عنه وان الحبارى لا يعذب في وكرها من ظلم الظالم. دا ځان زموږ د ګناهونو د وجې نه الله ګډوډي. دا سپي حیوانات غواګانې زموږ استاسو بچي
ته به الله پیرا ولي دا زنانه باندې مصیبت راولي په بچو دی راولي زمونږ د ګناه د وجه نه شپږ درشم د دې انسان به عزت ختميږي و درشم د دې انسان د عقل به ختميږي اته درشم د الله لعنت له متوجي کیږي نه درشم عجب نقصان دار چې د محمد رسول الله د خیر څومره دعاګانې شوې دي هغه ټول نه به الله محروم کی څومره نقصان دی رسول الله به د خیر دعاګانې کړې ته تی وته څلوېښتمه جدا عبادتونه په دې انسان عذابونه په دې سړي باندې راشي لکه رسول الله فرمایي باج انسانان مې ولید چې هغه د خپل وخیش کول چا د اور به بیتوګانې باندې د ځان را شونډه غوسولې چا د قشم په د تیرونو کانو باندې د خپل شینیت راشلې څوک بربند اور په تنورونو کې پراته و چې هغه زناکار و یو څلوېښتم د دې انسان نو به حیا ختم شي حیا سره به ایمان هم ختميږي دو څلوېښتم دا سړی به رب العالمین په نسبت باندې به عزت من نه او درې څلوېښتم دا سړی باول بندګي نه کوي چې چرته بندګي کول د خلکو لحاظ وکړي چې څه به وي چې ډېر خپل کار وکړي د مخلوق د وجه نه او څلور څلوېښتم د انسان به د مؤمنانو نه لري چې ځکه مؤمنان به د شړې د ځان لري کوي پنځه څلوېښتم دا منه جهان پریشانې نه به د شړې له متوجي شپږ څلوېښتم دا چې د انسان به رب العالمین نه لري شي به او د ابلیس په دې کنټرول او قبضه کې برش و څلوېښتم نقصان دار چې د انسان به د قران او سنت بصیرت پرنه الله به والی اته څلوېښتم دا منه د ابلیس او دغه ملګرو قبضه نه څلوېښتم دا منه د هغه مخاورستوب به ختم شي چې خلکو له وړاندې کوي ودا در مخامخ کې پنځوسم دا منه د انسان نه نیک نوم ختم شي او یو پنځوسم دا منه چې دا سړی به په دې ګناهونو باندې به جرأت وکړي او دو پنځوسم دا منه چې ابلیس به په دې انسان باندې په جرأت وکړي درې پنځوس زړه به ډون شي څلور پنځوسم نقصان د ګناه دار چې تا د خپل دشمنانو سره کومک وکړي په دې کې چې راځي په ما باندې ما ځان لاندې کړي د ګناه د وجه نه شپږ پنځوسم دا منه چې په خپل خاندان باندې د ظلم وکړي په دې مور او پلار چې د ګناه د وجه نه هغه رټيږي او و پنځوسم نقصان دا دی چې د انسان نه مرتبه خسرې کیږي اته پنځوس د قبر عذاب د انسان له متوجي نه پنځوسم د انسان به د خپل رحمت نه رب العالمین به لري او شپږ